تاسو وګورئ دا چې دی اوس مونځ وشولو جومات نه خلک راووتل دا د واده شوکي دی پلار ته مو لکه شفارس وکړو چې هلکه واده والا وکړه راځي دلته هم که جاړي خو پلار والا واده نه دې هلکانو ته ګورو خلکو ته ګوري نه ګورئ دا سره ګپ واده سخت شوکي دی او شفارس به لکه وایي چې الله پاک پرې مهربانه شو واده وکړي واده شفارس را لګوئ چې انګلینډ ته لاړ شم او د انګلینډ له لارې کوڅې ته وسري په انګلینډ نه څه کم دی واده خوږ دی دا واټه وای چې لاړ شو کوم ملک ته چې کم یم یو خوشیات نوم د یوروپ لکه بار ته ځي ان شاء الله زه اوس باید کوشش کوم نو بس چې ماښام شي تیاره کې داسې بار ته وځه او ساده کشمور ته تلي و او دی واپس رالی دی ژوندی هلکه غلانو تاسو څه کول خدای م خانه ته خانه که چې دی تاسو نه رالو قسمت بچې ټایګر پکې راولې یاره بس دا ډېر غلط کار کړی دی غلانو اوده اوسئ میخ یې نر کټۍ راوړی دا وګورئ دلته کې رالی کټۍ دا ویډیو بارشید هم ګوري او داسې نور مسافر هم نو چاته څه ویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم اختر مبارک شاسي نو دا زموږ یو بل انډي پته وي عارف دا سره ګوري موبایل کې ویډیو ورته ووایه خبرې ورته وکړه مبارک دي چاله کړه اختر سلیم خان ماما چې دی د هم راووتلو زموږ ډېر دروند خوږ مشر او دی سره به میلو شو السلام علیکم محمد خان کاکا اختر دې ډېر ډېر مبارک شه او روژې او تراوي مسافر ته زما طرف نه ټولو ته د اختر مبارکي دا کوم خلک چې ګوري څه ورته ویل غواړي بار چې دی په کلي په وطن مبارکي یم او الله خوشحاله به باد ساته السلام علیکم مرګرو منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپلې نوې ویډیو کې ویلکم کوم کتونکو د اختر ورځ ده او انشاءالله نن به چې دی زه ولاګ جوړوم د ټول کلي چې د اختر په ورځ د علاقو څنګه اختر او څه سیسټم یې پکې نو انشاءالله د کلي ماله ټولو خلکو سره به میلاویږم او هغوی سره به اختر مبارکي هم کوو او تاسو سره به انشاءالله په دې ویډیو کې هم شریکوم او د ټول نه پیله چې دی زما د طرفه ټول وروڼو بایګانو ته کم چې دا ویډیو ګوري هغوی ته د زړه د خلاصه د اختر مبارکي او خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او په خیر خیریت سره اوسئ او دې نه پس چې دی زه به جومات ته ځم مونځ به کوم هغې نه پس چې دی ټولو خلکو سره میلاویږو نو مونږ سره په دې ویډیو کې اوسئ نو راځئ ملګرو لیټس ګو وخت چې دی مونځ له خیره سره وشو نو ما یې چې خپلو کتونکو سره ویډیو کې دا صورتحال چې دی شیر کما یو بل سره خلک میلاویږي تاسو وګورئ دا چې دی اوس مونځ وشولو جومات نه خلک راووتل یو بل سره چې دی میلاویږي وروڼو بایګانو دا وخت چې دی تاجې ماما سره روان دی چونکې دا مونږ د شپېل ته کینونو دا زموږ انډیوالان دي مشر هم دی خو بس دنه مونږ ډېر هر څه چې دی زده کړو نو دا وخت چې دی عابد لم روان یو د هغه دوکان دی نو تاجي ماما وی چې عابد له ورځو او میلاویږو ورسره نو ما یې بس خبره پکې نه ده پکار او بس زه چې بسم الله کوم دا عابد له ور روان یو نو دا زموږ یو بل انډیو دا عابد دی ویډیو کنه مبارک دا زموږ خولیم کولو شو خولیم کوریا خو دا زموږ انډیوال دی هلته جومات نه راتلو نو تاجي ماما وی خپل انډیوال له ځینو رالو نو عابد خلکو ته څه ویل غواړي کوم چې بار دي کوم چې مونږ ګوري څه وی ورته ای ته نو ووایه خادو آباد ساتي او اختر د اختر مبارک سپیشل اختر مبارک شه ټول ته او مسافرۍ کې مسافرۍ په اسانه کې او مسافرۍ کې د اختر خوند دی او کنه بس مړه څه خوندین په خپل بالته په ځان سپریم ری وکړو بس بلستر راخ کو دبه شو ها ګلګلی وی و یو ځل اختر وای مرګرو ته وی چې پاسه اختر دی وای دوبه کې ها وای راته وی چې ودشه وای بس کمبل په ځان زر راوښته وای ودشه بس الله په خپل رحم وکړي مسافر خو پیسې ګټي خدا کا سیستم هم پکې زه خیر مړه دي کې به خیری کنه نو بس بچو اختر دی اختر دی کنه بالکل شي خوشاله نو بده په سکونی ام خاده و باد سات او عبید الله خانم دی وخت رالو عبید الله خان اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه نو داسې قسمه پروګرام تاسو کتل د عبید خیالات احساسات مونږ تاسو ته مخې تکي خودل مبارک شه او خو مضبوط پیړې ماړو دا به د ویډیو پر سر کې پرېدم چې د ویډیو د اخوان زیات کی پیښ وي امام اختر مبارک شه السلام علیکم تکړه خوشاله طبیعتونه مبارک ریحان کاکا او نور محمد کاکا چې دی غم نه سړي سره به ملو شو ریحان کاکا اختر دی مبارک شه السلام علیکم اختر مبارک شه جی اختر مبارک شه اختر مبارک شه دا بس انډیوالی د کسانو مخامخ جمال خانم را روان دی جمال خان اختر دی مبارک شه السلام علیکم څنګه یې ښه ها جومات استاد چې دی په جومات کې دی نو اوس په هغې طرف ته ورځو هغوی سره به میلاویږو او انشاءالله تاسو به مو ورسره میلاوو
مخامخ جلال خان هم رالو. جلال خان اختر دې مبارک شه یار. السلام علیکم. السلام علیکم. دا چې دی ټول مشران دلته کې ناست دي. مولانا صاحب هم دی، دی سره به ملاویږو انشاءالله. مبارک محسن خان خلکو ته سویل غواړي کم کسان چې ګوري د ټولو مرګرو د اختر مبارک شي. بالکل. والله ټول خوشاله ساتم. جمعه ته قرالو خو مقامت کاکا چې دی د سره لګي خبرې اترې کوو او د سمرګری دی هغه ته ویل غواړي نو د دې په اړه د ارمانو نو مقامت کاکا مرګرو ته سویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مرګرو ته اول د اختر مبارک وایم او بیا د هغې نه پس زه د خپل ژوند یو د خبره تاسو سره شیر کوم چې مونږ د کوم وخت نه روان شو په کوم ځای ته راورسېدو. مونږ چې کوم وخت کې برتي کېدو نو په اسلام آباد کې برتي شو په وابډه کې. ما سره یو شاهد هلک و، هغه ته م زه مبارکي وایم. باقي چې کوم بیا زموږ رالو چکوال ته، چکوال نه بیا رالو اټک ته او اټک نه بیا اټیان ته رالو او د هغه نه بیا زه 2003 کې چې کوم نو پېښور ته راټرانسفر شوم. نو د ټولو مرګرو ته زه د زړه د کومې نه چې کوم د اختر مبارکي کوم او ټولو مرګرو ته زه خپل موبایل ورکول نمبر ورکوم 0302 597 46 36. دا زما نمبر دی. که څوک ما سره زما مرګري رابطه کوي نو انشاءالله ما سره رابطه وکړي. بالکل په دې نمبر باندې پوری. شکریہ. او محمد خان مې نوم دی وابډې والا او زما د ماما نوم یې جنت ګل او په بمبس یې مشهور الله دې وبخښي اوس مړ دی. هغه په اسلام آباد کې موږ سره وزیټیو نو الله هم ډېر خوشحاله کړه. دا زموږ ډېر ښه بچی دی، ډېر خشته دغه موږ ته ویډیوګانې شیر کوي او دا کوي. الله دې ډېر خوشحاله کړي او ډېر ژوند دې ولې الله ورکړي. امین. نو دا چې دی محمد کاکا خپلو ملګرو ته دا نمبر چې دی شیر کو چې ما سره په دې نمبر باندې رابطه وکړي او دا د هغوی د مینې اظهار او د اختر ورځ وي چې زه هغوی ته مبارکي ورکول غواړم. نو ما ورته چې بالکل تاسو مبارکي هغوی ته ورکړئ او دا نمبر یې شیر کړو. په ډېره مهرباني جي. السلام علیکم. او مسکلي سیټ ته روان یم. دا هلته لرې والا رالی دی، ځوانان چې دی ولاړ دي لرې مري ورته خوري پیښې. السلام علیکم. تاسو ټولو ته زما اختر مبارکي ده. السلام علیکم. اختر مبارک شه. آصف خان اختر دې مبارک شه. حسین خان واه 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 اختر مبارک شه. استاد ستا هم د اختر مبارک شه. بخیر بخیر بخیر. پهلوانه لرې دې ووالو ویشي. دا وګورئ اورېګت اختر دې مبارک شه. په خیره لکه ډېره لوی تیکه دې رانیولې ده ښه. نه دا په څو شوه مزه کوي ښه ایله خو ویله کې دا ځه چوس په وسرې ګورو اوه دا وګورئ دا د مسکلي دې سره پورې ما یې چکر به وو روخل بابا دوکانه پورې زبیر چې دی بلا لوبې او ټوپک او تماچې راوړي دي وړو دپاره. وګورئ دا شاکر خان رالو اختر مبارک شه. دا حسین خان اختر مبارک شه. امجد خان ته خو بچیا موټر سایکل سم کې چکر له پیوزو ښه. اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه. سلیم خان ماما چې دی د هم راووتلو زموږ ډېر دروند خوږ مشر او دی سره به میلو شو. د اختر مبارکي به والوم تې او اختر مبارکي به ورم کړو. سلیم خان هم اختر مبارک شه. او دا زموږ یو بل مشر اختر مبارک شه. السلام علیکم. السلام علیکم. استاد اختر مبارک شه یار. دا ټول ځوان زلمی مشران کشران چې موږ سره میلو شو اختر مبارکیان یې ورکړې. تاسو وکتله یقینا چې تاسو له مزه درکوي. وحید خان هم را روان دی. وحید خان اختر دې مبارک شه وروره. السلام علیکم. السلام علیکم. واړه زاګه دې راوښکه. ښه زبیر ګل لورځو. زبیر ګل زموږ ډېر دروند خوږ کاري صاحب ماشاءالله حافظ دی. تراویح چې دی دی ورکړي دي او ډېر زیاته مبارکي دی دا ورکوم. اختر دې مبارک شه کاري صاحب. کاري صاحب دا بل رور زموږ اختر مبارک شه. اختر دې مبارک شه. دا ځوان وګورئ دې ځوان تلاوت نعت مزه په تاسو باندې اورم ماشاءالله ډېر بهترین او خوږ اواز چې دی الله پاک ورکړی دی. تراویح هم دی کړي دي او د دی دې ډبل مبارک شي او انشاءالله دی باندې به زه یو سپیشل ویډیو جوړوم چې نعت به وایي تلاوت به کوي لوی شي. اختر مبارکي به دی لم ورکوو. اختر مبارکي به تیالو دا د واده شوقي دی. پلار ته مو لکه شفارس وکړو چې هلکه واده والا وکړه هلکه راځي دلته موږ ته جاړي خو پلار والا واده نه. دې هلکانو ته ګورو خلکو ته ګوري نه ګورې دا هم سره ګپ واده سخت شوقي دی او سفارش والا کوي چې الله پاک پرې مهربانه شي او
واده کې واده شبارس را لګوي چې انګلند ته لاړ شم او د انګلند له لارې کوسې ته وسري په انګلند نه څه کم دی واده خوږ دی چې واده والا وکړي پلار او دا الله پاک پې د مهربانه شي او دا کار روان شي انور صاحب چې دی ورې در سره ګپ وکړو او په خدای یقین وکړه چې داسې صفا وي نه یو که خو لکه دقه سیسټم نه دی پیښ وي دا پروګرام داسې نه دی ګورې د دې الټه دی مونږ بهر ملک شوقیان یو محمد استاد او ریحان کاکا چې دی ګیله وکړو زموږ تصویر دی وانه غوښتو نو دا وګورئ دواړه چې دی ناست دي ګپې لګولې د اختر مبارکه ورځ ده ریحان کاکا عارف دا ویډیو ګوري څه ورته ویل غواړي عارف دا سره ګوري موبایل کې ویډیو ورته ووایه خبرې ورته وکړه مبارک دي چاله کله اختر عارف ادارې پلار مبارکي درته درولېږله سپیشل او دا نه پاتې دی دی سره به ملو شو مخامخ چې دی سلمان او مهران هم را روان دی دی سره به ملاویږو دا وګورئ السلام علیکم اختر مبارک شه اختر مبارک شه دواړه ودرېږئ اختر مبارک شه دا کوم خلک چې ګوري څه ورته ویل غواړي بار چې دی په کلي په وطن مبارکي وایم او الله هم خوشحاله به باد ساته مهرباني خوشحاله سلمان څه ویل غواړي وروره ټولو کلیوالو ته خاص کر مسافرو ته د اختر ډېر ډېر مبارک شه خوشحاله او آباد لره امین 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 ډیره مهرباني ډیره مهرباني دا اوس سلمان او مهران کم چې تاسو سره خپل حالات واقعیات شیر کا احمد خان کاکا طرف ته ورځو السلام علیکم احمد خان کاکا اختر دې ډیر ډیر مبارک شه او روزه او تراوی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ازي اختر مبارک دا وګورئ دا زموږ د کلي ځوان زلمي په خیر اختر دی مبارک شه نعمان خان خادام چې دی حافظان دي ماشاءالله دا وګورئ دی تراوی ورکړي دي خله خیره سره او دا ټول د کاری بلال او کاری خیرالله جان چې دی برکات دي ماشاءالله واړه واړه هلکان دي او ټول چې دی حافظان دي د تاجي ماما ډېر غټ خوب دی چې زه زما زوی د انګلینډ ته لاړ شي کوم زوی لپاره چې دا ارمان کوي هغه دا د اعزاز خان او خدای دې دی بوځي اختر دی مبارک شه د دانډیوال ولید خان هم ورسره دی اختر دی مبارک شه په خیر ورځئ چکر ووهئ دا زبیر خان هم ولاړ دی دی سره یو ځل میلو شوي مو دی کوم ځای ته تللی وي کشمور ته تللی و او دی واپس رالی دی ژوندی هلک غلانو تاسو څه کول خدای هم خانه تا خانه که چې دی تاسو نه رالو یاره بس دا ډېر غلط کار کړی دی غلانو اوده اوسئ میخ یې نر کټۍ راوړی دا وګورئ دلته کې رالی کټۍ حفیظ الله خان زوی او د اختر دی مبارک شه بچې او دا د استاجي زوی فضل امین استاد زوی دام عثمان خان د استاجي زوی ابراهیم خان چې حافظ ماشاءالله اختر دی مبارک شه دا چې دی څه وګورئ ماشاءالله واړه چې دی حافظان دي له خیره سره او عبید خان وګورئ بیا خرش فرش کې راووتو ټین ټټ ډیش ډیش ټولو مسافر سلام زنده باد زاید استاد هم دا دی السلام علیکم او اختر دی مبارک شه زاید استاد دا ویډیو بارشید هم ګوري او داسې نور مسافر هم نو چاته څه ویل غواړي اختر مبارک شي او بس روغ جوړ نو بس ښه زنده باد زاید استاد نور ښه او دا ښکې بچي دي شهیر ملنګ هم پکې شاته ناست دی او دلته کې ځوانان او زلمي او مشران ټول یو ځای ولاړ دي او دا نعمت استاد پیله خو سلیم خان اختر دی مبارک شه دا ورسره چې دی استاد جی السلام علیکم اختر مبارک شه جی اختر مبارک او دا زموږ درون خوږ کاری صاحب او اختر مبارک شه او نورزیب خان خو مې درته ښولې په سنټر یې فرنچ پرېښی دی او ببل هم جوي بالکل جی بالکل استاد جي مسافرو ته څه ویل غواړي مسافرو ته زما طرف نه ټولو ته د اختر مبارکي هلکه سپیشل مبارکي قبوله کوي ښه چې دی زموږ یو بل مشر جاوید لالا چې دی راغلو دا مونږ سره هلته ناست دي د عابد په دوکان کې السلام علیکم اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه څنګه چل دی ښه ورور فضل الله خان چې دی دا وخت رالو او اختر مبارکي اختر مبارک شه اختر مبارک شه ښه فضل الله ټیک ټاک جوړې برابرې شکر دی الحمدلله او کتونکو دا چې دی زموږ بابا زموږ مشر زموږ د کلي مشر چې دی پرون وفات شوی نو قبر ته رالو دوا به مو کړو او حاضري مو لګوله نو بس الله پاک ته مغفرت نصیب کړي او الله پاک ته چې دی جنتونه نصیب کړي مبارکه میاشت وه او دې میاشت کې چې څوک هم د دنیا نه لاړ شي نو د دوزخ دروازې چې دی بندې وي او د جنت کوله وي نو انشاءالله چې دی الله پاک په جنتونه نصیب کړي وي السلام علیکم حاجی صاحب تر مبارک شه حاجی صاحب ته ښې نور شکر الحمدلله
او دا زموږ د کلي ښکلا به ورته ووایو جي ابراهیم کاري صاحب دانیال کاري صاحب وقاص کاري صاحب نعمان کاري صاحب حسن جان کاري صاحب ټول چې دی حافظان دي ماشاءالله او علم هم کوي ورسره به میلو شو نمبر په نمبر وقاص کاري صاحب هم ولاړ دی السلام علیکم اختر مبارک شه دا چې دی نور واړه زاګه او تاسو ته مو وی چې دلته کې چې دی زنګ بابا وفات شوی نو پرون چې دی او وفات شوی دلته چې دی دوا ته خلک ناستي او دا واړه زاګه چې دی تاسو سره ما په ویډیو کې شیر کړ درخان اختر دی مبارک شه یار درخان څنګه یې صحت ته ښه دی سلام علیکم په خیر طلحه څنګه یې اختر دی مبارک شه د څونه عمر یې طلحه جي د لسو کالو دی ماشاءالله او د چې دی ختم کړی تراو کې وګورئ ښه طلحه جي ماشاءالله خدای دې نیک عمل لوي کړي نو ماشاءالله دا چې دی د کاري خیرالله جان او کاري بلال چې دی برکات دي دا واړه واړه ماشومان چې دی حافظان شوي دي دا د هغوی برکت سره زموږ یو بل رور شازیب خان هم را روان دی اختر دی مبارک شه انډیواله ته مانه بغیر څنګه ګرځې یار او دا چې دی ساحل خان ساحل خان بار چې کوم خلک دی ته سویل غواړي مسافرو ته هغې ته به موږ دا ووایو ړومبې چې اول هم د اختر مبارک شه دیم خوشحاله او آباد ساته مسافرۍ چې در باندې هر کار دغې سخت دي ته اسانه کړه او موږ لم دوا کوئ چې لاړ شو دوا ته وایي چې لاړ شو کوم ملک ته چې کوم یم وي خوشیت نوم د یوروپ لکه بار ته ځي انشاءالله زه به اوس کوشش کوم نو بس چې ماښام شي تیاره کې داسې بار ته وځه او ساده کوم بار یاد دی یو خو د پټو والی او یو د دغه والا مسافرو دپاره په هر چې ټیم وي نور ځوانان هم راله پکې شهزاد دی شایان دی حمزه دی دی سره چې دی نه میلو شوي فوادي سره فوادي اختر مبارک شه بخیر حمزه اختر دی مبارک شه بخیر مبارک شه خیر بخیر شهزاد اختر دی مبارک شه بخیر څنګه چللی ریبن دې څه کو بس ریبن مې غورځولې دی اختر روان دی که اختر ښه